دا وزیرانو بادشاہانو ته چاپلوسی کوونکي دې ته درویشان وایي. درویش خو رحمان بابا و چې اورنګزیب بادشاہ ورته ویل چې زما دربار ته کله کله راځه، ما ته اشعار وایه. ویل زه ستا دربار ته؟ ویل او. ورته وایي نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی، نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی، ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. اورنګ د زمانې زه تا غلام ګرم، زه به ستا دربار ته څنګه راځم؟ خو یو ټکی مې واوره چې اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا، خو مرګی به دا تخت و تاراج کا. په دې تخت غایره کېږمه سر د لاندې به تفریز. درویشان دا خلق، بزرگان دا خلق. درویش ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه فقیه د زمانه هندوستان تلاړو، محمود غزنوی په سنات حمله کوله. حمله ولې کوله؟ یو کونډه ورته راله، زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده. محمود غزنوی ورته ویل په ما دې روټۍ حرامي چې تر څو مې ستا د زوی د ګوتې بدله بستې. روټۍ دې حرام په 43 کال د پاکستان ستا ملک چېرته بار ملکونو ته دې لب لاړو چې هلکه تاسو اسلام ښه شی دی، اسلام راوړئ. یار کلي دي څوک نه تاسو چې کله شنه رنګونه ځان له ورکوي، کله برګ ورکوي، کله سرک ورکوي، کله څه ورکوي، که نه برګي چرګي صحیح نه لاره چر دې خو وګوره. قرآن یوازې الفاظ مه اورئ. هدهد مارغه غیب دی چې راغی سلیمان علیه السلام د ویښتو نه ونیو چېرته ولاړ. د شهر سبا خبر مې درته راوړی. هلته څه دي؟ هلته یو بادشاه ده بلقیس نامه یې ده، 12 لاندې جنگي جرنیلان دي او هر جنگي جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوج دی. ویل ښه ده زما خط ورته څه لیکي سلیمان علیه السلام؟ مونږ خو ورته خط لیکو چې وروره دغه به راکړي لږ سپیر پارټ، غنم به راکړي، سیمنټ به راکړي، سریه به راکړي. مونږ خو دا خطونه لیکي. سلیمان ورته څه لیکي؟ انه من سلیمان، یعنی استرف سلیمان، انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. او بلقیس راشه مسلمانش او د هدهد په غاړه کې خط واچولو او هغه په هوا یوړو، په محل کې ورنه په دې سینه ورته کې چې خط پړاو کو اسمبلی کال چې دا خط راغلی جرنیلانو یې جنګ کو. ویل جنګ نه کو، خیر څه توفو ډالو مالو کسی میسې پکې وشوې، پته ولګېده چې دا پیغمبر دی بې اسلامه نه راضي کېږي. بلقیس را روانه شوه چې راله سلیمان علیه السلام ورته پیریان او دیوان دایې بایې ودرولي دي او دا یې راوسته او په تخت کې کېنوله. چې کېنوله نو څه وایي بلقیس چې د ده شان یې وکتو، خبرې یې واورېدې. قالت رب انی ظلمت نفسی. بادشاہ ده، ښځه ده، ښځه دې ته وایي رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اے خدایا دا دومره موده چې ما د غیر الله عبادت کړو، په ځان مې ظلم کړو، خدای اوس مې اسلام راوړو، خو د یارې نه لله رب العالمین، خدای تا دپاره. بادشاهان به په یو خط مسلمان. نن په 45 کاله کې ستا ملک د اسلام دپاره کړي څه دي؟ دوی خو اسلام تباه کړو، رسوا یې کړو. ما خو د پیرنګیانو زمانه لیدلې، ما د هندوانو زمانه لیدلې، ما د سیکانو زمانه لیدلې. هغه حیا او هغه شرم، هغه پرده، هغه دین، هغه مذهب چې کوم د پیرنګي په دور کې په دې ملک یو، زما په خدای قسم که اوس یې بوی نشته، بوی نشته. د پیرنګیانو په دور کې زمونږ د ښار ښځو به دولاخي اچولې. دولاخی او پرتوګ ته وایي چې د پرتوګ د پاسه به یې بل پرتوګ اچولی، پاسه به یې پې بورکه وه. دا څه دپاره؟ ویل به دا بل پرتوګ مې ځکه اچولی چې دا د پرتوګ کپړه مې پردی سړی ونه ګورو. دا نن ښځې وګوره ده لږ خوشحال شي. ښه ټوله ورځ دا کېږي که نه؟ دا که داسې رواني په لاره لکه لنډرې، ته به تې ځان بچ کې کینی در باندې در سوریږي.
دا ملک تباہ شو، حیا ته لاړه، غیرت ته لاړو، شرم ته لاړو. نو دی وجنا په دې خوشفهمۍ کې مه مبتلا کېږئ زمارونو چې صرف روجه کې او رمضان کې ختم وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغستلو په الله دا چغې نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې والي الله په بېدینه ورټوپ کا. ته پوه شو په خبره؟ تورې راوالی، جهاد وکئ د بېدینۍ خلاف. که د ملکي د دې ذلیلو نه او رذیلو نه دا توقع تاسو کوئ چې په دې ملک کې به اسلام راولي، نه دین راولي. زمونږ انتخابات وګوره، علما تباه کړه، دوی علما تباه کړه، مشایخ هغه د خلوت پیران تباه کړه. بې نظیره چې بادشاهګڼه وه، د مشایخو کانفرنس یې کړی، صاحب چې کوم تیلونه په ځان مګلي ما له چټۍ را د ټلیفون وکړی 100 لکه روپۍ درکوو، خو یوې ګنټې له دې مجلس ته راځه. ډېر لوی لوی بزرګان ورته راځي. اشنا مې دوست مالې که زما دوست دی چې دا کانفرنس تیر شي، ته دا د 100 لکو چک بیا راولېږه، ته بیا راولېږه چې زه علم که نه علم، یعنې بیا څه کوم چې در لېږم. دا تجربې یې کړي دي. صرف دومره به سره ګورو چې اصل اسلام هغه دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 کاله کې جوړ کړی دی. ټیک شو؟ که بل څه شته؟ بیا د هغه 23 کالو جوړ شوي اسلام په نقشه باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمامه زندگی تیره شوې وه. ټول دور خلافت د صدیق اکبر په مغه نقشه تیرېده، حتی کې صدیق اکبر په هغه نقشه کې دومره محتاط دومره احتیاط کولو چې اسې نه چې پیغمبر یو کار نه کړی او زه یې وکړم نو تباه نشم چر. حضرت عمر مطالبه وکړه چې دا د قرآن کریم نسخه په یو کتاب کې راجمع کوو. ابو بکر صدیق ویلی چې کوم کار پیغمبر نه کړی هغه څنګه وکړم. عمر فاروق غوندې ته وایي چې کوم کار پیغمبر نه کړی هغه کار زه څنګه وکړم. هغه دعا وکړه چې یا الله ډېر قاریان په یو جنگ کې شهیدان شو، اسې نه چې د قرآن کریم دا نسخه چرته ضایع نشي، ته د صدیق اکبر انشراح د صدر وکې. دا دعا د هغه قبوله شو او صدیق اکبر دې ته آماده شو چې دا قرآن په یو ځای کې راجمع شي. دې حده پورې احتیاط دغه 23 کالو د نقشې و. بیا دغه احتیاط الله اکبر موږ او تاسو خو وایو که نه چې سلام پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. زه ستاسو ته یو کنزله کوم، دعا به راته وکړئ. وکړم درته یو کنزل درته اوس کوم، دا ټول جماعت به ما سنګسار کوي. سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. د خپل ژوند ته وګورئ. وایي په ایمان دا څومره جومات کې چې ناست یې زما پورې زه تاسو نه زیات یم، خو زما کمیس لږ اوږد دی، زما ګناهونه ترې لاندې پټ دي، ستاسو لږ لنډ دي نو ښکاره یئ. تاسو د چیلۍ وروڼه یئ، زه د ګډې ورور یم. دې خوا وګورئ. وایي په ایمان چې روژه څه وخت کې ماته وایي دا مو پړه کې تصور هم راغلی دی چې دا ماته پیکوړې اچار چټنیانې وغیره وغیره دا پراته دي، داسې به هم څوکي چې هغوی به په اوبو یا په مالګه روژه ماتوي. درغلي دي او کن پیغمبري ژوند خدا نه وکړ. پیغمبري ژوند څه و؟ لنګ مبارک زوړو، یو صحابي لنګ راوړو، صاحب دا وتړه یو راغی حضرت دا ماته راکړه. بیا کور ته لاړو، زوړ یې وتړلو، نه یې هغه له صحابه ورته غوسه شو چې الله بنده دا دې څه وکړه، دا د لنګ خو زوړ وته. ویل والله العظیم کومې دې دپاره دا اغستی دی، د پیغمبر بدن پورې لګېدلی و، دا بګدم چې زه مړ شم او دا زما کفن شي. ٹھیک شو؟ بیا په غزوه خندق د حاجیانو صاحبانو هغه خندق چې کوم ځای کې دی هغه مورچې ما لیدلي دي. په دغه ځای کې مورچې که نستې، لوږه ده، روټۍ نشته. امیر د زمانې، بادشاه د زمانې، د روحانیت بادشاه، د ټول کائنات د الله نه رالاندې او د مخلوق نه پاس بادشاه،
آپ کې لګیا دې په خپله مورچې کړي 3 ورځې وشوې چې روټۍ ورته نه ده میلاو صحابه خېټې پورې کاڼي تړلي د لوږې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي صاحب وګوره دا خوږي هغه ورته لمن اوچته کړه رسول الله 2 کاڼي خېټې پورې تړلي ستاسو څه خیال دی چې تاسو به وږي وئ نو ما به روټۍ خوړلېږي هغه د لوږې 2 کاڼي خېټې پورې تړلي تاسو خیال راغی مرګري ولا رااله دي په مورچو کې مورچې کني دا اسلام دی چې نن 2 ورځ د چوږي او ټایم درته نه ملاويږي هغه ورته د مورچو نه سر را بهر کړو چې نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا من خواغه خلق یو چې من بیعت د پیغمبر په لاس باندې کړی دی په جهاد باندې چې تر څو ژوند دی من خو د پیغمبر بیعت د روټۍ دپاره نه دی کړی او نن د جامو دپاره کړی هغه ورځې په انتظار یو چې زمون سر په میدان کې د سردار کونین دپاره قلم شي سحال به چې د صحابه و همغه حال به د دمو په مجلس کې به چې ناستو په کم پوزي به چې صحابه ناستو په همغې به دیم ناستو چې کم لباس به د صحابه و همغه به د دمو چې د بار سړی به راغی پیغمبر به پیژندنه پکې چې دې ډله کې پیغمبر کم جوړ ایس نو نه محلاتو ستا په ملک کې وګوره دا تاسو جوړ کړي خلق چې دي نننی اخبار وګورئ خبرې ستا د ملک وزیر 4 ښځو سره نیولی شوی دی 4 ښځو سره او بیا د هغه ښځو فوټوان هم ورکړي دي او د هغه ښځو ځایونه هم ښودلي دي چې دا ښځې د کم کم ځای وي او بیا یې د هغه میلو فوټو هم ورکړی دی چې وزیر دا میلو دی د دې میلوګانو خلاف جهاد به څوک کوي دا رزیلان به څوک ټیک کوي دا کمینه به څوک ټیک کوي دا غزوه خندق او غزوه بدر او غزوه احد چې کېده او پیغمبر پکې خپل غاښونه مبارک شهیدان کول خو د هغه خبیثانو خلاف جهاد وکړ اوس د دې خبیثانو خلاف جهاد کول غواړي تاسو وګورئ د دې حال وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما ته خو د خاورو تیلو ډیونه ملاویږي او د پیر صاحب کور نه د چراغان جوړي د وزیر د بنگلو کې دی چراغان جوړي او ما ته د خاورو تیلو ډیونه ملاویږي په ما د بادرنګ په 25 روپۍ سیري دا چا کړي زه به چرې ګیله ونه کړم چرې چې امیر د وخت ما سره یو شان امیر د وخت خوراک ما سره یو شانی د امیر د وخت لباس ما سره یو شانی د امیر د وخت سکونت ما سره یو شانی ما ته به هېڅ ګیله نه عزیزانو نن په ټول ملک کې اوس هغه شریعت چې پرین ستا د ملک وزیر اعظم اعلان کړی چې ما شریعت بل پاس کو او د درباریانو ملیانو چې دی ورته مبارکۍ ورکړه پرون شریعت بل بیگا پاس کو سحر لای چې د عبیدا حسین ایڈوایزر واغستا عبیدا حسین تاسو قمقل یې تاسو څه پیږي چې عبیدا حسین څوک ده ګيري ميري ګمنځوي را ګمنځوي نو پډا به نه یي عبیدا حسین یو کټای دا هغه ایڈوایزر واغستا او دومره بیا ځلته نږدې وا چې د امریکای غوندې ملک سفیر یې کړه ترین چې د امریکای نوی صدر حلف چتولو نو ستا د ملک سفیر ورته ډانس کړي ستا د ملک نماینده حضرت عثمان چې د یو نسخې نه مولانا صاحب 15 نسخې جوړې کړې وې نو هغې کې تاسو نه مونږ زده کړي دي چې هغې کې وجه څه وه چې د عثمان په وخت کې ملک کې توسیع وشوه نو یو گورنر ته یو نسخه لېږلې وه چې ستا دستور العمل په خپل ملک او خپل ډویژن کې به دا قرآنی تب په دې قرآن نو د حضرت عثمان نماینده خو دې د هغې ملک ته قرآن ورځي چې تب په دې عمل کې په ملک کې او زما د ملک نماینده دی په امریکا کې صدر کلینټن دی که څه بلا دی هغې ته ډانس کوي دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی بیا ستا د ملک وزیر اعظم لندن ته ځي ښځه ځان سره بوځي او د هغه ښځه د لندن وزیر اعظم جان میجر ته لاس ورکوي د سربرای مملکت د مسلمان ملک د هغه ښځې ته دا اجازت په شریعت کې شته چې کافر ته لاس ورکړي نو زما عزیزانو
اوبو لوړی لوی لو غرق یی تبا یی په خدای قسم چې د هلاکت په پلیټ فارم ولا هغه ورځې مې په سترګو سترګو کې کیږي چې یو پړک به بس زمکه پاس او تاسو به لاندې یی هادو شو د بی دینای ټول ملک وګوره هر بازار د بی دینای ډیپو شو کنه هر بازار دا میوزک سنټر په دې کې دننه بلو پرنټونه ستا د ملک نوجوان طبقه دا د شپې په 10 روپۍ ټیکټ په بلو پرنټ دکان کې دننه بلو پرنټ ګوري ټوله شپه بیا دا د سټمار زامنو ګورئ مازیګر ټیم کې یو الک وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی 300 روپۍ شپه باندې کور ته یوسي او ټوله شپه ورته دا لپنګان او لچران ناستي او بلو پرنټونه ګوري دا دا اورېدو په درته وښیم لیدلي نه دي د ضیاءالحق صاحب د زمانې نه چې دا لعنت شروع دی اوس خو یې حد مونږ غریبو ښځې د واده په شپه نکریزو ته ګډېږي د معتبرو ښځو چې ګډا تړو شي نو په نشترحال کې ورته ډمخانه جوړه کړي د معتبرو ښځې هلته ګډېږي د غریبو دلته ګډېږي د معتبرو ښځو شاپنګ چې کوي هغې په صدر روډ او شامی روډ باندې کوي او فوجي آرمی سټیډیم کې کوي زمونږ ښځې په خون بابا او رحمان بابا او کوچي بازار کې کوي دا غریبې پودړې دلته ګرځي او دغه معتبرې هلته ګرځي دا سهال قرآن ختم دا مخکې هغه هلک ویلې ناتونه ویلې تاسو ډېر جوش کې راغئ داسې جوش کې م راغئ چې مال دې خوا په ما راټوپ نه کیسو په ارام کښېنئ په ارام قرآن وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى قرنا اے پیغمبره دې ښځو ته ووایه چې قرنا فی بیوتکن په کورونو کې کښېنئ خبردار چې بارونه علما لیکي چې کورونو کې ناسته لا څه کوي چې په کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دیوال نه بار پردی سړی وانه وري نن چې لږ په خېټه موړ دی ښځه بربنډه کړه لرې بربنډه کړه لږ په خېټه موړ دی دا نن اخبار نن اخبار وګورئ مشرق دا څه بلا دی خبر اخبار دا څلور ښځې چې د وزیر سره نیولي دي نو یوه پکې اپریدی ده زم اپریدی یم یو پکې اپریدی ده ما ته ملګري وویل دا یو خو پکې اپریدی ده ما سم کار دی ولې اپریدو په تیرا او په قبایلو کې د خپلو مفادو دپاره د څوکیدارۍ دپاره او د سکول د ټیکې اغستو دپاره د جینکو سکولونه واغسته 10 کاله پس به ګورئ د قبایلو اپریدی بم برګی چرګی په یونیورسټۍ کې ګرځي دا به وګورئ یو راځي ما ته وایي چې پی ای صاحب ته مې لږ شپرس وکړه لږ شپرس مې وکړه د څه شي نوکري غواړي څه غواړي پی ای صاحب راغله چې ماله د ښځې هېړکو سکول به وکړي د ښځې هېړکو سکول تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک تاسو مولانا عبداللطیف صاحب نه تپوس کړی دا خو ټول صوبه صحت کې یو مفتي چې ښځې ته خط ښودل څنګه دي په اسلام خط ښودل کالجونو کې هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په ټلیفون کې اپریټرانو هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په بینک کې هلکانو سره جینکۍ کېنول یو ځای خو پرېږده خط ښودل په اسلام کې څنګه دي خاري په روژه کې د اپیس پسې ختم وکړو بر شو چې د جنت توتي شو بر یو خام خیال دی یو دوکه ده چې ما پکې ته اچولی یو دوکه ده قرآن و یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ادخلوا فی السلم کافا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض کم شی چې لږ تا ته اساني په هغې خو د ایمان شته چې کم تا ته ګراني په هغې د ایمان نشته ما لیدلي ما 315 سال بعد یو بزرگ قبر جوړولو لاندې ورکوشم لحد میں سورہ کو امیدو ثابت پکې دننه پروتو 15 منټه مې په لاس ووالو د شوکر خانتا کپنه
سترګې مې پرانیستې، غاښونه، شونډې، غږ، ږیره، داسې پروت لکه اوس یې سیټي کریم بخش 15 کاله پس رئیسته و چې تابوت نه تخته لري که ما لیدلی و، داسې پروت لکه اوس یې او 3 میاشتې پس مې یو مړی 13 ورځو کې ولیدو، 3 میاشتې پس قبر جوړېدو او ګلکار را پسې راغی، وی راشه لږ خدای ته ګوره، چې ورمنډه مې کړه دا لړمانې د قبر نه راووت. کوم چې 300 کاله بعد مې ژوند ثابت په قبر کې ولیده، نو ما وویل چې دا هغه په خپله ویلي دي چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشان، تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشان. درویشان مونږ ته وي